یوه جینۍ چې ده نو خپل مور ته وایي که نه چې ماله د یوې شپې اجازت راکړه، زه د خپل یار سره یوه شپه تېروم او مال د یوې شپې اجازت راکړه. مور ورته چې ده نو یو شرط کېښودو چې زه د شپې اجازت در کوم او زما دا یو شرط به ضرور منې. نو هغه جینۍ چې ده نو هم ډېره زیاته خوشحاله شوه، اجازت ورله ورکړلی کېږي خو یو شرط پکې دی. هغه جینۍ چې ده نو شرط ته چې ده نو ډېره زیاته خوشحاله شوله. دا مور ورته وایي که نه وایي ته به 7 ورځې چې دی نو د باچا محل ته به ځې او هلته به ځان بېهوشه کړې. هغه جینۍ وایي دا خو اسان کار دی، سهار به ځم او بېهوشه شوم، څوک به مې راچوتې کړي، واپس به بېرته راځم. دغه جینۍ چې ده نو سهار ټیم ځي او د باچا محل ته ځي او د باچا په محل کې چې ده نو ځان بېهوشه کوي. چې کله د باچا په محل کې ځان بېهوشه کړي، په هغه ټیم کې باچا راشي او دا جینۍ چې ده نو راچوته کړي. دا جینۍ چې ده نو واپس کور ته راشي، په 2مه ورځ چې ده نو دا واپس لاړه شي، بیا چې د باچا په محل کې ځان راواچوي. چې کله د باچا په محل کې بیا ځان راواچوي، نو په هغه ټیم کې چې ده نو وزیر راشي او وزیر چې ده نو دا جینۍ چې ده نو بیا راچوته کړي. چې په 3مه ورځ باندې دا جینۍ بیا لاړه شي، په محل کې بیا ځان چې ده نو راواچوي، نو بیا چې ده نو یو بل کس راشي، په وزیر پسې چې کوم کس یې هغه پسې راشي، هغه دا جینۍ راچوته کړي. د هغه نه پس چې دی نو دا په 4مه ورځ باندې بیا ځي دا جینۍ او بیا چې د باچا محل ته ځي، د باچا په محل کې چې دی نو ځان راواچوي. نو بیا یې چې دی نو یو بل غټ غوندې کس ولګي او دا جینۍ چې ده نو راچوته کړي. چې اخر کار چې دی نو دا په 5مه ورځ باندې دا جینۍ بیا لاړه شي او بیا ځان راواچوي، نو چې دی نو هلته یو سکیورټي ګارډ دی هغه یې راچوته کړي. چې په 6مه ورځ باندې دا جینۍ بیا لاړه شي او هلته چې دی نو ځان راواچوي، نو بیا چې دی نو بیا سکیورټي ګارډ چې دی نو هغه یې راچوته کړي. په 7مه ورځ چې دا جینۍ کډه لاړه شي او ځان راواچوي، نو هېڅ څوک له خواله نه راځي. باچا چې دی نو هغه هم ګرځي راګرځي خو بالکل د دې جینۍ څوک پروا نه کوي. چې کله په 7مه ورځ باندې چې دی نو دې له سپی راشي او هغه سپی ترې تاوېږي او نور هېڅ څوک ورله نه راځي. دغه جینۍ چې کله واپس کور ته راغله، نو خپلې مور ته ټوله واقعه بیان کړي چې په دې 7 ورځو کې زما سره داسې کار وشو. نو دغه مور ورته وایي که نه وایي که ته د خپل یار سره اوس دا یوه شپه وکړې، نو دا یوې شپې به چې دی نو ستا ټوله زندګي تباه و برباد شي او ستا به هېڅ څوک پروا نه کړي، ته به استعمال شي لکه ټیشو پیپر به چې دی نو ستا زندګي ختمه شي. نن سبا ګوره زه تاسو ته دا واقعه ما د دې لپاره بیان کړله چې خپل ځان به ټیشو پیپر په شان ګوره نه استعمالوئ. ګوره که چېرته استعمال شوئ نو زندګي هم باید تباه و برباد شي. ګوره په یو خپل لیمټ کې چې دی نو اوسېږئ، ډونټ کراس لیمټ، سټی ان یور لیمټ. ګوره بیا به وروسته ډېر زیات غټ ارمان وکئ. اوس خو تاسو چې دی نو په هوش کې نه یئ، موږ خو هر څه وینو، موږ په زندګۍ کې چې دی نو هر څه وینو. زموږ چې دی الله پاک موږ له سترګې راکړلي، دماغ هم راکړلي، موږ خپل انویسټیګیشن هم کوو، موږ ریګولر چې دی نو هر څه ابزرو کوو. موږ زندګي روانه ده خو موږ په هر څه باندې پوهېږو چې دا څیز داسې دی او دا هغه شان دی او دا ښه دی او دا بد دی. موږ په دې هر څه باندې پوهېږو خو خپله زندګي به چې دی نو نه خرابوئ. د یو انسان دپاره چې ته راځې په مخه هغه انسان چې دی نو د هغه دپاره اویلیبل یې، نو هغه انسان چې دی نو هغه زندګي تباه و برباد کېږي ستا او خپله زندګي مه تباه و برباد کوئ. زه خاص کر جینکو ته نن سبا وایم چې خپله زندګي استعمالولو له مه ورکوئ چې ستاسو زندګي ویسټ شي او ستاسو ټیشو پیپر په شان باندې چې دی نو بیا ستاسو کته واچي او څوک به هم په زندګي کې بیا اکسپټ کوي نه. بیا به هم چې دی نو ستاسو کوژدنه ودونه خو لرې خبرې دي، بیا به هم په زندګي کې په محله کې او په هېڅ ځای کې به ستاسو د ژوند هېڅ مقصد پاتې نه شي. نو زموږ د ویډیو مطلب او مقصد دلته دا وي که نه چې تاسو کوشش کوئ خپله زندګي په لیمټ کې ساتئ، په حد کې ساتئ، د حد مه کراس کوئ. ګوره ډېر زیات به وروسته خفه یې، ډېر زیات به ستومانه یې. ګوره بیا چې کومه چې دی نو خلک وایي توکلې لاړې خولې له نه راځي، نو هغه وخت بیا واپس نه راځي. ګوره ستا زندګي به وختي روین شوي، هغه به وختي مکمل طور باندې تباه شوي، ډسټرای شوی به وي. نو زه خاص کر جینکو ته دا وایم چې کوشش کوئ خپلې زندګي چې دی نو هغه کراس کوئ مو. ډونټ کراس یور لیمټ، خپل لیمټ مه کراس کوئ، خپل حد مه کراس کوئ، بیا به وروسته ډېر زیات خفه یې. عام طور باندې زموږ خو ویډیو جوړول دي، نور هر سړی عمل کول او نه عمل کول د هر سړی خپل کار دی. نو ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ.